حاضرینو تیر دور او وعظ کې موږ دا خبره کړې وله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعثت یوه حصه د مقصد هغه دا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معاشره کې انسانانو ته د اخلاق حسنه او تعلیم ولورکی د معاشره انسانان په اخلاق حسنه باندې مزین او شایسته سي او په معاشره کې د انسانانو زندگی د اخلاق حسنه په طرز او طریقه باندې روانه سي دا یو حقیقت دی چې کله په معاشره کې د انسانانو زندگی پر اخلاق حسنه باندې راسي نو بیا خو په هغه معاشره کې امن راځي په هغه معاشره کې سکون راځي په هغه معاشره کې وقار او عزت پیدا کیږي بیا به د معاشره زندگی په ډیر امن کې وي په ډیر سکون کې به وي او په ډیر وقار او عزت کې به روانه وي لیکن خدا نه خواسته که په معاشره کې د انسانانو زندگی د اخلاق صدلی رسوا نو بیا خو د معاشره د انسانانو سکون به حقیقت په غارتګری باندې بدلی شي داغه امن به حقیقت کې په پریشانی باندې بدلی شي بیا به هغه معاشره د فلاح او د کامیابی سره هیڅ کله نه مخامخ کیږي نو ځکه د معاشره کې د انسانانو د اخلاق حسنه او د فار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل دین کې او په خپل احادیث مبارکو کې ډېر زیات تعلیمات پیش کړي دي که زړه زموږ شریعت مطهر وګوري او زموږ دین او مذهب او داغي تعلیمات وګوري نو دا یو حقیقت دی چې دا به بیا د اخلاق حسنه او سړی ته لبریز ور معلومیږي ځکه کوم معاشره کې چې په انسانیت کې اخلاق نه رالو نو بیا خو د هغه معاشره انسانان په حقیقت کې انسانان نه بلل کیږي او چې کوم معاشره د انسانانو نه وي نو بیا به د هغه معاشره څخه او فلاح او کامیابی په نصیب شي بیا به په هغه معاشره کې امن څنګه راسي بیا به په هغه معاشره کې سکون څنګه راسي بیا به د هغه معاشره د وقار او د عزت زندگی څنګه په نصیب شي نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د کوم امور د فار الله تعالی بعثت کړو نو دا غیر د بعثت یو لوی حصہ هغه دا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به معاشره ته د اخلاق حسنه او تعلیمات پیښي او معاشره په اخلاق حسنه او مزینه او شایسته ګرځي او په اخلاق حسنه کې لوی خلق او لوی خصلت او لوی خوی هغه دا دی چې معاشره په انسانانو کې صداقت او رښتیا ویل راسي چې دا غي زندگی پر صداقت باندې راسي دا غي معامله پر صداقت او رښتیا باندې راسي دا غي په تجارت کې د صداقت ویل او رواج راسي او دا غي په معاشرت او زندگی کې رښتیا ویل فایده سي دا غي زندگی دا غي معاشرت دا غي معاملات او دا غي د زندګۍ چې څومره امور دي هغه د کذب او درواغو څخه خلاص شي ځکه دا یو حقیقت دی چې مؤمن کې په دنیا کې هر ګناه راتلی شي مؤمن په هر ګناه باندې لړل کېدی شي او د هر ګناه سره متعلق کېدی شي لیکن درواغ داسې عمل دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا په مؤمن کې نشي راتلی یعنی درواغ ویل په معاشره کې دا د مؤمن د ایمان سره یو قسم منافع عمل بلل کیږي حضرت صفوان ابن امیہ یو صحابي دی هغه زما مخکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سړی پوښتنه کوي ورته یا رسول الله ايكون المؤمن جبانا اذا الله رسول مؤمن بزدل کېدای شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته قال نعم هو کېدای شي مؤمن کی بزدلی راتلی شي هغه صحابي بیا پوښتنه کوي ايكون المؤمن بخیلا نه د الله رسول مؤمن کی بخالت راتلی شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته نعم مؤمن کی بخالت راتلی شي
لکه بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الولد مبخله مجبنه، د مؤمن چې کله بچانو اولاد پیدا سي نو دا کله کله د لپاره د بخالت ذریعہ سي، د صدقه او خیر او خیرات نسی کولای په دې خاطر چې د اولادو د لپاره یو څه خوندي کول، او ډیر ځله د جهاد او دلاوري او بہادری د دشمن په مقابل کې نسی ښکارا کولای په دې خاطر باندې چې زما د بچانو کفالت او زما د بچانو پالنه به بیا سو کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مومن کی بخالت راتلی او په مومن کی بزدلی راتلی، لیکن یو عمل داسې دی چې هغه په مومن کې نسی راتلی، لکه صحابي ورته یکون المؤمن کذبا، ایا مومن دروغجن، یکون المؤمن کذابا، مومن دروغجن کېدی سي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته قال لا، مومن دروغجن نسی کېدی. په مومن کې د درواغو صفت نسی پیدا کېدی، بلکې د درواغو صفت د مومن د ایمان سره منافی او ضد بلل کېږي. نو درواغ اغي داسې عمل دی، درواغ داسې خصلت دی، او درواغ ویل داسې خوی دی چې هغه په مومن کې نسی راتلی. لکه حضرت ابو امامه باهلی روایت کوي یتبع المؤمن على الخلال كلها، په مومن کې ډیر اخلاق راتلی سي، ډیر صفات راتلی سي، د غلا صفت په مومن کې راتلی سي، د زنا صفت په مومن کې راتلی سي، او د بزدلۍ صفت په مومن کې راتلی سي، د بخالت صفت په مومن کې راتلی سي. مومن کې ډیر صفات ذمیمه راتلی سي الا الكذب والخیانه، دوه صفات داسې دی، یو د درواغ او یو د خیانت، چې دا قطعا په مومن کې نسی زیاتلی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق حسنه هغه دادی چې د معاشره ترتیب داسې روان سي چې د مومن په اعمالو کې کذب ختم سي، د مومن په اقوالو کې درواغ ختم سي، او د مومن په اعمالو کې د درواغو بجای صداقت راسي. صداقت او رښتیا چاته وایي؟ د صدق او د رښتیا صفت څه دی؟ چې کله د یو سړی په زړه کې کم نیت رالی، د سړی د خولې څخه هغه قول راوتل، او چې د سړی د خولې څخه قول راووتی، د سړی په عملو په زندگی کې هغه جاری کېدل. نو عربي کې دې ته وایي تسویة النیت والقول والعمل، چې د انسان د زړه نیت، د انسان د خولې وینا او د انسان د اندامو عمل سره یو ځای سي. چې زړه کې مې کم نیت دی، په خوله باندې هغه وینا کوم، او چې په خوله باندې کوم وینا کوم، په معاشره کې په اندامو هغه عمل کوم، نو دې ته ویل کېږي صدق، او د دې کوونکي مؤمن ته ویل کېږي صادق. نو صدق دې ته وایي چې د زړه نیت به د خولې د وینا سره برابري، او د خولې وینا به د اندامو د عمل سره برابري، او په دې شکل به بیا ته صادق یې. که چیرې د سړي په زړه کې یو نیت په خوله باندې بله وینا کوي، په خوله باندې یوه وینا کوي، لیکن په زړه کې د هغې بله اراده وي، نو دې باندې د صدق اطلاق نه کول کېږي، او نه دې ته رښتیا عمل ویل کېږي، او دې ته نه رښتونی خوی او خصلت ویل کېږي. نو د مومن زندگی پر صدق باندې تیریدل، مومن په دنیا کې په دې باندې مکلف دی چې په خپله به هم رښتیا وایي، او چې څومره انسانان دي د هغې سره به هم د رښتیا معامله کوي، د دې رښتیا اراده به دي، د دې رښتیا سوچ به دي، د دې رښتیا وینا فکر به دي. ډېر ځله یو مومن هغې د رښتیا وینا په فکر کې روان دی، لیکن الله تعالی د آسماني دفترو کې د ده نوم په رښتیا ویونکو کې شمار کړي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي علیکم بالصدق، تاسو به رښتیا وایاست، ځکه ان الصدق یهدی الی البر، رښتیا تاسو د نیکو اعمالو طرف ته ورولي. او وروسته وایي ما زال الرجل یصدق ویتحرى صدق حتی یکتب عند الله صدیقا. ډېر ځله یو بنده د درواغو فکر، د رښتیاو سوچ و فکر کوي، او ډېر ځله یو بنده په دې کوشش کې روان دی چې زما په عمل کې به رښتیا څنګه پیدا سي، زه به د کذب او د بدعملۍ شکل د ځانه څنګه لرې کړم، او د دې بجای په خپله زندګي کې رښتیا وینا څنګه جاری کړم. حتی یکتب عند الله صدیقا، الله تعالی صرف د دې رښتیا پر فکر او سوچ باندې په خپلو اسمانو کې په رښتیاګوی باندې ولیکي. نو مومن په دې باندې مکلف دی چې دی به رښتیا وینا کوي،
او کده د په خبرو کې د سلش ګډوډي راځي د دې خبرو متعلق خپل کوشش رواني چې زما په وینا کې باید چې ګډوډي ختم سي او زما په وینا کې باید چې رښتیا وینا روانه سي. نو صرف پر دې کوشش باندې هم الله تعالی کله کله په خپل آسماني کتابو کې بنده رښتیا ولیکي. او د دې برخلاف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایاک والکذب د دروغ سبزان ګوره فإن الكذب يهدي إلى الفجور. دروغ سړی فسق لبیای، دروغ سړی ګناه لبیای، دروغ سړی نافرمانی او ناروا لبیای. اخر ورته ان العبد لا يكذب ويتحرى الكذب. یو بنده کله کله په خپلم دروغ وایي، کوشش هم د دروغ وایي. دروسه پورې لا معامله سپر کړي د کچیر لاره ته بند سو دا بوایم دا بوایم دا بوایم. نو درواغ په سوچ کې دی او د درواغ متعلق اراده کړی ده. حتی یكتب عند الله کذابا. ډیر ځله غدرواغ نه وایي لیکن صرف پر دی اراده د درواغ د الله په آسماني کتابو کې دروغجن ولیکل شي. نو مومن د دنیا په زندگی کې دا پرشتیا ویلو مکلف دی چې خپل زندگی به پرشتیا باندې د رښتیاو یو شکل دا دی چې د خلیصه کوم خبر را باسي غیبه رښتیاي، او دویم چې د خلیصه کوم خبر را باسي دا غیبه صحیح مطلب مفهوم او دا غیبه صحیح مطلب معاشري ته پیښه. دا نه معنا چې د خلیصه می صحیح خبر را وایستله لیکن د مسلمان د خطاوتلو د پاره د مسلمان د خطا کېدلو د پاره دا غیبه مفهوم غلط او بل ځکه د دې خبرو پښتنه د زموږ سره مسلمانانو کې بنده خو بسړې په هر څنګه خبرو باندې خطا باسي تبه یو ورته وکي په نیت کې بدی بلې، لیکن دا معامله د الله تعالی سره ده او د الله تعالی متعلق دا دی چې انه علیم بذات الصدور. الله تعالی چې د عقیده د سینو په اسرار خبر دی، د دې فرموز خبر دی، ستا په نیتو باندې خبر دی او ستا د زړه په ارادو باندې خبر دی. نو الله تعالی سره سړی دا معامله بیان سي کولای چې ظاهرا بزر اشتیا وایم او فزړه کې به می درواغي، ظاهرا به د خلیص یو خبر را باسم او په نیتو اراده کې به می بلې. ډیر زله د بندا د یو سړی مکری، د یو سړی چالاکی، د یو سړی عیاری ناغي د خلیص یو خبره راو باسي او ظاهرا رښتیا خبره ده، لیکن د دې رښتیا خبرې په غلط مفهوم باندې سړی ته دوکه ورکوي. نو دا هم د کذب او د درواغ یو شکل دی او پر دې باندې د الله تعالی د طرفه د گرفت کیږي او پر دې باندې د مؤاخذه ده او پر دې باندې الله تعالی د عذاب ورکوي. لکه زه تاسو ته د دې مثال پیښوم. یو سړی قسم وخوري تاسو ته وایي چې ما قرآن کې دا لیدلی دي چې ولا تقربوا الصلاة، تاسو بل مانځله نږدې نه ورځئ. قرآن کریم دا لیکلی دی سړی بل مونځ نه کوي. قرآن کریم دا لیکلی دی چې لمانځه ته به بالکل سړی ورنږدې کیږي نه. اوس یو سړی پر دې باندې قسم وخوري نو اوس دا الفاظ صحیح دي، دا خبره صحیح ده، لیکن هغه په دې خبره باندې یو چاته دوکه ورکولای شي، مفهوم یې غلط اخستی شي، ځکه چې خبره کمه ده چې دی وکي هغه خبره فرنه وکي دا خبره صحیح مفهوم نه بیان کی. حالانکه قرآن داسې لیکلی دی چې ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې کله تاسو په حالت د نشي کیاست، تاسو په حالت د سکر کیاست، تاسو په حالت د مستی کیاست، په دې حالت کې بل مانځه ته نږدې نه ورځئ. نو دی هغه اوله خبره راواخې، دویمه فریج دی. هغه اوله خبره صحیح ده لیکن په دې سره مسلمان ته دوکه ورکولی شي. نو ما درته وی د رښتیا ویلو یو شکل دا دی چې سړی کومه خبره په زړه کې کومه خبره د په خوله باندې انسانانو ته هغه پیښول او د داسې خبرې څخه ځان ساتل چې هغې ذو معنا خبرې دوې معناګانې د هغې بنده غریب په ذهن کې یوه وله ورکړي او ستا په دماغ کې بله وي، نو دا هم د درواغ یو شکل دی. په دې شکل باندې مسلمان ته دوکه ورکول. نو په هر معامله کې رښتیا ویل، ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی الصدق ینجی. په معاملات چې مشکلات رالو تاسو د دې تجربه وکړئ، دا د پیغمبر علیه السلام قول دی. په دې معامله کې تاسو رښتیا ووایاست، رښتیا ویل سړي ته نجات ورکوي، ځکه د مسلې نجات او عذاب دا ټوله د الله تعالی په لاس کې دی، د الله تعالی په قدرت کې دی، د الله تعالی په اراده کې دی. الله حالات ټوله د الله تعالی په اراده کې دي. که ستا په ذهن کې راځي که نه راځي، ته په معامله کې رښتیا ووایه
او د رښتیا ویونکو سره د الله تعالی مدد دی چې الله تعالی بیا هغه معامله په کوم شکل باندې را اړوي چې ستا په خیر کې تمام شي. او الکذب یهلک، ستا که هر څومره چالاکی دماغ دې دا درته وایي چې یاره که زه په دې کې دا وکړم نو ماته دا ګټه ده، ماته دا مصلحت دی، په دې کې ماته دا فایده ده. لیکن د پیغمبر علیه صلات وسلام قول دی چې درواغ سړی هلاکوي، نو هغه ستا ګټه د الله تعالی په اراده باندې به په داسې شکل درته واوړي چې دا به عین ستا په نقصان کې تمام شي. نو په دې خاطر باندې رښتیا ویل او د دوکې د خبرې سره د زو معنا خبرې سره او مسلمان په دوکه کول د داسې خبرې سره ځان قتل. قسم زموږ شریعت زموږ دین د فطرت دی، د انسانانو د ضرورياتو شریعت پوره خیال ساتلی دی. قسم بعضې داسې مواضع راځي، بعضې داسې مواقع راځي چې الته د انسان ضرورت دی خبره ته چې سړی زو معنا خبره وکي، نو شریعت بیا په هغه ځای کې انسان ته اجازت ورکوي. مثلا د خپل ځان د قتل یا د یو مسلمان د قتل خطره ده، یا د خپل ناموس او د مسلمان د عزت او د ناموس د خرابېدو خطره ده، یا د خپل ځان سره د ظلم یا د مسلمان سره د ظلم کېدلو خطره ده. نو په دې وخت کې بیا شریعت د انسان د ضرورتو خیال ساتي. الته د دې ضرورت پر بنیاد باندې شریعت انسان ته د داسې خبرې اجازه ورکوي چې هغې زو معنایی او د هغې په خاطر د مسلمان د قتل څخه نجات وسي، د مسلمان د ظلم څخه نجات خلاصون وسي، او د مسلمان د ناموس او د عزت د خرابېدو څخه نجات وسي. لیکن د مسلمان د دوکې دپاره، د مسلمان د خطا ایستلو دپاره او خپل ځان ته د ګټې په کولو په خاطر باندې شریعت قطعا انسان ته اجازت نه ورکوي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کله د هجرت په سفر باندې د پیغمبر علیه صلوات والسلام سره روان دی، چې کله د غار ثور کې د درو شپو وروسته روان دي، نو د مکې مشرکینو د دې متعلق دا اعلان کړی دی که هر چا موږ ته د ابوبکر د پیغمبر علیه السلام اطلاع راکړه یا پیغمبر علیه السلام قتل کړي یا د هغې موږ ته ښوونه وکړه، نو پر هغې باندې ډېر زیات انعامات کښېښول سو. اوس پیغمبر علیه صلات وسلام د ابوبکر سره په یو سارا کې روان دی، خلک په مخه ورځي، او ابوبکر د دې لارې ولد انسان دی. دا لاره د پیغمبر علیه السلام سره ډېره ښه ور معلومه ده چې مدینې منورې ته دا لار ځي، او چې کومه مشهوره لار د هغې غلطه کله د ساحل سمندر پر طرف باندې روان سو. چې کله په یو څوک په مخه باندې ورله راسي، د ابوبکر څه پوښتنه کوي، ورته یا ابوبکر من هذا، دا څوک دی؟ اوس که ابوبکر دا ورته وایي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو د هغې قریش د وینو تږي دي، د هغې پر سر باندې بېشماره انعامات لګېدلي دي. لیکن ابوبکر څه ورته وایي؟ ورته رجل یهدیني السبیل، دا یو سړی دی، زه په دې لاره کې ناولده یم، دا لار ماته راشي. و ظاهرا د هغې خلکو په دماغ کې دا خبر ورکوي چې دا سړی زما رهنما دی، ماته د دې لارې ظاهري لارې ښوونه کوي، حالانکه په حقیقت کې ظاهري لار د دې علاقې ابوبکر ته د پیغمبر څخه شور معلومه ده، لیکن د ابوبکر په ذهن کې دا خبره ده چې ماته دا سړی د جنت لاره ښیي. نو چونکې د پیغمبر علیه صلات وسلام د قتل خطره ده، د پیغمبر علیه صلات وسلام د هلاکت خطره ده، نو چې په کوم ځای کې د یو انسان د قتل خطره راسي یا د هلاکت خطره راسي یا د مسلمان سره د ظلم خطره راسي، نو بیا خو شریعت د انسان د فطرت او د طبیعت لحاظ ساتلی دی. نو په هغه ځای کې دا رقم زو معنا جمله استعمالول چې ظاهرا هغه الفاظ هم صحیح دي، لیکن د خلکو په دماغ کې یو معنا ورکول او په خپل دماغ کې بل معنا اخستل، او د دې سره یو مصلحت او ګټه اخستل، او هغه مصلحت دی چې د مسلمان د قتل او د مظلومیت څخه حفاظت کول. نو شریعت خو بیا په دا رقم ځایو کې اجازه لري چې سړی ته زو معنا کلمه استعمالول اجازه دي، او سړی ته داسې خبره کول چې د هغې د یو مصلحت په خاطر باندې د مسلمان زندگی په امن کې سي، داسې وینا انسان ته بیا شریعت جایزه وي. د دې معنا دانا چې سړی به مسلمان په دې الفاظو باندې دوکه کوي او په دې الفاظو به ځان ته ګټه راوړي او د مسلمان به په نقصان کې اچي، نه، دا ناجایز نه. د دې په معنا دا ده چې کله د انسان د ضرورتو خیال رالی، نو د ضرورتو په وخت کې زو معنا کلمه استعمالول بیا په درواغو کې نه راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د نمرود مقابلې ته ودرېدی،
او د هغې د سوځلو دپاره نمرود ډېر لوی عظیم شان اور برابر کړي، لیکن د حضرت ابراهیم علیه السلام په سوځلو کې نمرود ناکام و نامراد وګرځېدی. نو آخر نمرود د طرف ابراهیم علیه السلام ته دا ویل سو چې ته به اوس د مصر علاقه پرېږدي، ته به ځې. نو حضرت ابراهیم علیه السلام د کور د زنانې سره بی بی ساره د هغې سره هجرت کوي، د مصر څخه ځي شام ته، فلسطین ته ځي. چې کله د مصر آخرني سرحد ته راسي، نو پر دې سرحد باندې چې کم د سرحد محافظین ولاړ دي، د هغوی مشر دی. نو هغوی د خپلو محافظینو ته دا ویلي دي چې کله یو زنانه تاسو له په مخه درسي، دستي به د هغې د رشتې پوښتنه کوئ چې د دې نارینه سره د دې کومه رشته ده، قرابت دی. که چیرې هغه رشته د ورورو د خور رشته و، بیا زنانو ورور سره پرېږدئ. او که چیرې د خورو د وروره څه علاوه بله رشته وه، بیا به هغه زنانه در ما پورې رارسوئ. او اکثریت به هغه د مصر چې کوم محافظ و، هغې به د دې زنانې سره د بدکارۍ او د زنا ارتکاب کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام سره د کور زنانه بی بی ساره ورسره ده، او بی بی ساره ته الله تعالی ډېر حسن او جمال او خوبصورتي او ښایست په نصیب ورکړی دی. نو چې کله د مصر در سرحد اوړي، نو هغه محافظین یې راګرځوي. نو هغه محافظین حضرت ابراهیم علیه السلام ته وایي من هذه، دا دې څه ده؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ته د دې محافظینو هغه طریقه کار ور معلوم دی، هغه دستور او قانون ور معلوم دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام د بی بی ساره د عزت حفاظت په خاطر او د خپل ځان د ناموس د حفاظت په خاطر مرورته هذه اختی، دا زما خور ده. ځکه چې کم څوک په یو اسلامي شریعت باندې سره، په اسلامي شریعت کې سره راسي او دواړو تعلق د اسلامي شریعت سره راسي، بیا خو قرآن هم دا وایي، ټول آسماني کتابونه دا وایي انما المؤمنون اخوة، مؤمنان سره ورونه دي. او بیا خو د پیغمبر د هر نبی احادیث وینا دا رقم راغلی دي، المؤمن اخو المؤمن، یو مؤمن د بل مؤمن ورور دی. نو د دې اصولو په رڼا کې حضرت ابراهیم علیه السلام هغې ته داسې وینا کوي چې ذو معنا جمله استعمالوي. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته هذه اختی، دا زما خور ده. د هغې په دماغ کې دا ورکړه چې دا زما نسبي خور ده، ما او دا د یو پلار و مور څه فایده یو. لیکن په خپل مزاج کې دا دی چې دا په ایمان باندې مشرفه ده، او زه په ایمان مشرف یم. او هر مؤمن نارینه و نارینه سره ورونه دي، او هر مؤمن نارینه و زنانه سره ورور خور بلل کیږي. نو د هغې په ذهن کې یوه خبره ورکوي، او خپل مقصد یې په دماغ کې بل دی، په دې خاطر چې د خپل ناموس او د خپل عزت دفاع وکړي. نو که په کم ځای کې د انسان د ناموس خبره راله، د انسان د عزت خبره راله، د انسان د قتل او د مظلومیت خبره راله، بیا خو ما درته ویل چې ذو معنا جمله استعمالول دا جایز دی، چې په دې خاطر باندې په دې مصلحت چې د مسلمان عزت په حفاظت کې راسي. لیکن د خپلې ګټې دپاره او د مسلمان ته د دوکې ورکولو دپاره او د مسلمان د حق ضایع کولو په خاطر او د مسلمان د حق و ځان ته راګرځولو په خاطر، بیا په دې کې نه درواغ ویل جایز دي، نه ذو معنا کلمه ویل جایز دي، او بیا نه داسې جمله استعمالول چې د هغې ستا په ذهن کې یو مفهوم راسي او د مسلمان په دماغ کې بله معنا او مفهومونه ورکړي. نو دا د شریعت یو اصول دي، او شریعت داسې فطرت دین دی چې د انسان د ضروریاتو چې هغه اهم ضروریات دي، په هغه ځای کې اوس هم شریعت خیال ورته ساتلی دی. حضرت سعید ابن جبیر رحمه الله د خپل وخت ډېر لوی عالم او امام د حجاج ابن یوسف په مقابل کې ودرېدی، او چې کله مدینه منوره کې د حجاج ابن یوسف په مظالمو او په ظلمونو کې گرفتار رالی، نو د هغې څه وروسته بیا راوستی، عسکرو راوستی، د حجاج ابن یوسف په مخ ته یې پیش کړي. حجاج ابن یوسف د خپل وخت هغه ظالم او قاتل چې د هغې د قتل پیشګویي پیغمبر علیه السلام د عصره څه 1.5 کاله 200 کاله مخکې لا کړی و، چې فسقیب قبیله کې به داسې کذاب او مبیر راځي. د مبیر څه مراد حجاج ابن یوسف، مبیر معنا داسې هلاکونکی ظالم به راځي چې انسانان به د قتلونو څخه ډېر زیات لاندې سي. نو حجاج ابن یوسف ته د یو انسان قتل هغې معمولي خبره وه،
او بیا حجاج ابن یوسف د سعید ابن جبیر د قتل اراده کړې وه او حجاج ابن یوسف د سعید ابن جبیر د قتل لپاره صرف یو بهانه تلاشوله. چې کله سعید ابن جبیر د مخ ته ودرېدی نو حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر ته وایي زما متعلق سرایه لرې زه څنګه سړی. نو حضرت سعید ابن جبیر رحمه الله ورته وایي عادل قاسط، ته ډېر عادل انسان یې، ته ډېر قاسط انسان یې. عادل معنا عدل کوونکی، قاسط معنا انصاف کوونکی، ته ډېر عادل او منصف انسان یې. چې څومره انسانان په دې محضر کې ولاړ دي د هغې ټولو د طرفه پر سعید ابن جبیر باندې یو قسم طعنې رالی چې ګوره د دین دومره غټ امام دی او دې ظالم ته په عادل وویل او دې ظالم ته په منصف باندې وویل او حالانکه د پیغمبر دا امر نه کوي فرضای چې هغه وای افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ظالم په مخ کې د حق خبره کول د ټولو سلوي جهاد دی. نو دې سعید ابن جبیر د حجاج ابن یوسف په مخ کې د حق خبره نه وکړه. لیکن حجاج چې د عربي ژبې ډیر ماهر و نو د هغې مخ د غصې سره ډیر سروس. نو هغې د خپل ملګرو ته تاسو ګورئ زما یې څومره سپکاوی وکړئ، زما یې څومره استخفاف وکړئ. دې سړي ما ته د عادل په نامه باندې ویل. عادل معنا دا د چې لوی ظالم. ځکه قرآن کریم څه وایي واما الذین کفروا بربهم یعدلون، چې کوم خلک د الله تعالی په باره کې کفر کوي نو یعدلون هغه ډېر ظالمان انسانان دي. نو عدل لکه څنګه چې په معنا د انصاف کولو سره راځي، په عربیت کې عدل په معنا د ظلم سره راځي. نو د عام معاشرې په ذهن کې د عادل ترجمه دا ورله چې منصف، لیکن د سعید ابن جبیر عقیده دا ده چې ډېر ظالم. او دویم لفظ د قاسط ورته استعمالوي. حجاج ابن یوسف ورته وایي ګوره دې سړي قاسط د څه څه اخیستی دی؟ دې سړي قاسط د قصد څه اخیستی دی او قصد په عربیت کې ظلم ته ویل کېږي او قاسط معنا ډېر ظالم. لکه قرآن وایي اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، قاسطان به د جهنم، ظالمان به د جهنم بوټي او لرګي. نو حجاج ابن یوسف په هغه ځای کې د حجاج ابن یوسف په مخ کې حضرت سعید ابن جبیر په هغه ځای کې هم داسې ذو معنا کلمه استعمالوي په دې خاطر چې د هغې د قتل خطره ده، د هغې د ظلم او د مظلومیت خطره ده. نو چې په کوم ځای کې د سړي د قتل خطره او د ظلم او د مظلومیت خطره نو په هغه ځای کې خو بیا ذو معنا کلمه سړی استعمالولی سي چې ستا په نیت کې یو مطلب دی او د ده په نیت کې بل مطلب وله ورکې. لیکن ما مخکې څو واره دا خبره مکرره کا چې د خپل نفع در اخیستلو په خاطر او مسلمان ته د دوکې ورکولو په خاطر او دغه رقم د خپل ځان دپاره مصلحتونه تلاشول، د دې دپاره ذو معنا کلمه دا عین کذب دی او دا په درواغو شمارل کیږي او دې سړي ته د دې کلمې د استعمال په خاطر کذاب او درواغجن ویل کیږي. زموږ د صحابو عجیبه زندګي وي، هغې دا معمولي مصلحتونه و دماغ او مخ ته نه حاضرول چې دې کې زما دا مصلحت، په دې کې زما دا مصلحت، په دې کې زما دا مصلحت. هغې دا عقیده وه چې په رښتیا ویل او رښتیا ویونکی انسان الله تعالی ته محبوب دی او چې کم سړی د رښتیا ویلو په مقام کې راسي نو بیا خو د الله تعالی د طرفه داسې مدد ورسره کیږي چې ډېر ځله د ده د خولې څخه یو ګډوډه کلمه ووځي، لیکن الله تعالی د ده د دې خبرې د ده د لحاظ په خاطر هغه نظام هغسې ورته وچلی چې د ده خبره رښتیا سي. نو چې د کم چا ذهن کې رښتیا خبره ده، چې د کم چا دماغ په رښتیا وینا باندې جوړ شوی دی، نو بیا خو د هغه سړي مدد د الله تعالی د طرفه کیږي. هغه سړی د الله تعالی په خپلو آسماني دفترو کې په صادق باندې لیکلی، بیا د هغې د رښتونې رښتیا کولو دپاره الله تعالی په دې معاشره کې ضرور یو بندوبست جوړوي او د هغې په دې رښتیا عمل کې الله تعالی د انسان ته برکت ورچي. حضرت عمر رضی الله عنه زمانه ده، یو نصرانی او د جهادي دوران دی، یو نصرانی شهزاده دی، هغې گرفتار رالی، په جیل کې رالی، د مجاهدینو د طرفه ونیول سو، په قیدیانو کې رالی.
هغه د خپل فوج او د خپل عسکرو مشرتوب کاوه او صحابه کرام د هغه سره ډیر فتنګ راغلیو او صحابه کرام هغه ته ډیر په غوسه او په خشم باندې وو چې کله هغه ونیول سو د صحابه کرامو د هر یو د تمنا ده چې کاش کې د دې سر د بدن سره زما په تور باندې جلاس نو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه تفیش کې نو حضرت عمر رضی الله عنه دستی او صحابي ته امر کی داغي تور فلاس کی دا د جلاد او د سروهم کی فصیفت او ورسه پر پلان کی ځای باندې قتل کته واپس دي میراث چې کله غ شهزاده غ صحابي در لاسونی وي او خپل تور ور سره برابرۍ نو چې کله د دروازې سویني وسی حضرت عمر رضی الله عنه ډیر نرم دل انسان مرورته سړی بر تر اوګرځه چې راوګرځي دی بارورته سړی اوس دای او حقیقت ته چې ستا ژوندۍ ختميږي لیکن که د ژوندۍ او اخرنه ارمان او خواهش لري هغه ارمان او خواهش پیش کوم به در فرق ځکه د دې سورست ستا قتل دی د دې سورست ستا مرګ دی نو هغه شهزاده د حضرت عمر رضی الله عنه مخکې د ارمان او خواهش پر پیشي ورته د مسلمانانو امیر یو ارمان او خواهش لرم یو ګلاس وبره لراکه چې زدا یو ګلاس وبوچ شم دغه سورست بیا زما قتل وسی حضرت عمر رضی الله عنه مجاهدینو ته چې تاسو یو ګلاس وبور تفیش چې کله ګلاس وفیش وي نو هغه شهزاده چې کله دا ګلاس نصرانی دی چې کله دا ګلاس مختونه سي بدن بلګوي دا لاس در دي خلی پوری نزي نو حضرت عمر رضی الله عنه ته سړی ولي بلګوي دا وبولي نسي چشلای هغه ورته زما مختستا جلاد ولاړ دی زما سره دا خوف و ویره ده چې زما وبو بدر دی خلتی رسوي نه بیا بدای زما سر قتل کی او زما سر بفری کی نو دا غیر د بیر په خاطر زما بدن په بل کې دی او زما بدن په خوف و ویره کې دی زدا او بنسم چشلای نو حضرت عمر رضی الله عنه ته سړی زما ستا سره وعده ده زما تا ته دا وینا ده چې درسو پورې دی دغه ګلاس وبچ شلې نه در هغه وخت پورې دا جلات ستا سر نه پرې کوي خپل وب په آرام وچ هغه شهزاده بره د لاس سه یو دم دا ګلاس پر مځکه لک هغه وبو لاړې په دې مځکه کې اجازه پسینه نه وتی بره ورته د مسلمانانو امیر اوس خو تمانه سي قتل کوړای تا زما سره وعده وکړه تا زما سره وینا وکړه او ستا د خلیص ماته دا وینا را ووتله چې کله در سو پورې دا وبته نه چړلې در هغه وخت دا سړی تا نه قتل کولای اوس خو وب په دې خاورونو نه وتی جذب سوی د دې وبو د چړلو خو سې امکان نسته نو په دې خاطر باندې ته اوس ما د قتل حکم نسی صادرونه اوس که زموږ غوندي یو انسان نو هغه به دستی ورته چې ته عیار ته چالاک ته زما سره چالاکی کوي ته زما سره درواغ وای او ته ماته دوکه راکې او ته زما په مخ کې دا قصې تماشې کوي لیکن حضرت عمر رضی الله عنه یو سات کې ورته په فکر کې سو دا غي سورستا بر حضرت عمر رضی الله عنه دا فرمان صادر کوي ورسې قتل کوي لیکن د دې په مقابل کې حضرت انس رضی الله عنه راو غورځي د صحابو کې اور ته د مسلمانانو امیر ته دا سړی نسي قتل کولای دا ستا د خلیص وعده وتلې ده دا ستا د خلیص قول او جمله وتلې ده د خپل قول او جمله ته څنګه دروغجنه کوي یو ځل دی وعده ور سره وکړه او د خپل قول بیا ته ماته څنګه او د خپل قول مخالفت څنګه کوي د خلیص دی یو جمله راوتله په عمل کې بل کوي او دا خو قسم درواغ دی او د دې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ منع کړی چې کله حضرت انس رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه مقابل کې ودرېده نو نور صحابه هم د حضرت انس رضی الله عنه ملاتړ وکړي چې موږ خو پیغمبر په دې امر کړی وي چې د زړه کې می کوم خبره دغه بدر خله را باس چې در خله می کوم خبر راوته په عمل کې باغ ثابتو لیکن زموږ د امیر متعلق د خلیص د دې سړی متعلق دا خبر راوته چې زتا نه قتل کوم لیکن امیر چې اوس برته د قتل کینو د قول او د عمل په کوم شکل باندې حضرت عمر رضی الله عنه د غي په مقابل کې د خپل قول سره جو کبار و درېده د غي سورستا هغه نصرانی شاهزاده ته وی چې د قتل څخه خلاص وي لیکن په خدای قسم در هغه وخت به زما په قید کې ته مقید فاتح چې در سو پورې ته په اسلام باندې مشرف کیږي یا په دې قید کې مري لیکن هغه نصرانی دستی پر غزای باندې د اسلام کلمه ویله په اسلام باندې مشرف او دا غي په ذریعہ باندې الله تعالی به ډیر لوی قومونو ته
هدایت وکړي او الله تعالی د ډیرو لوی قبیلو د هدایت ذریعہ وګرځول. نو چې کم سړی د رښتیاو لحاظ وساتي، چې کم سړی پر خپل رښتیا باندې ودرېږي، پر خپل رښتیا وینا باندې، نو بیا الله تعالی د هغې رښتیا وینا متعلق د مدد کوي، د نصرت کوي، او په هغه رښتیا وینا کې الله تعالی د سره آسانی کوي، او هغه رښتیا وینا کې بیا داسې فضیلت ودته ورکوي چې هغه فضیلت بیا په دې بل عمل کې د نفع نصیب کیږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي اسلام رجل واحد، زما عقیده دا ده چې یو سړی مسلمانول او په اسلام مشرف کول خیر من قتل 1000 کافرین، که سړی 1000 کافران درته راوباسي قتل یې کړي، زما حضور کې دومره قدر و قیمت نه لري لکه یو سړی چې یو کافر په اسلام باندې مشرف کړي. نو د حضرت عمر رضی الله عنه د هغه وینا سره، د هغه رښتونې وینا سره چې هغې د خپلې خولې عمل او د خپلو اندامو عمل سره یو کوي، او دا رښتیا وه، او په دې رښتیا کې د الله تعالی د طرفه مدد راغلی چې الله تعالی هغه انسان په اسلام باندې مشرف کوي، او د اسلام د مشرف کېدو سره وروسته د ډېرو غټو انسانانو او قومونو دپاره د هدایت ذریعه جوړ کړي. نو مقصود می دا دی چې په کم عمل کې سړی خپله وینا رښتیا کړي، په هغې عمل کې الله تعالی د دې انسان مرسته او مدد کوي. د بنو امیه دور دی، د مسلمانانو لشکر پر سمرقند و بخارا باندې رالو، لیکن د سمرقند په ښار چې کله د مسلمانانو لشکر ورننوځي، نو د هغې د طرفه نه څه مقابله وسوه، نه هغې د خپل کلي و ښار څه دفاع وکړه، نه هغې څه معرکې و مقابلې ته تیار سو، نه هغې د مسلمانانو په مخ کې راووتل. مسلمانان په شپه کې ورننوتل، ښار یې ټوله قبضه کوي، چې د دې کوم حکومتي مناسب و هغې ټوله په خپل قبضه کې واخیستل او پر دې ښار یې کنټرول راوستی. چې کله ښار ټوله در کنټرول لاندې رالی، نو دې وخت کې د مسلمانانو حکومت پر هغې باندې روان سو. غالباً 10 کاله مسلسل د مسلمانانو حکومت پر سمرقند باندې روان، لیکن په 10 کاله دننه کې د 10 کالو پر انتها باندې د سمرقند انسانان راټول سو، د خپل عیسایتو د هر څه د علماو سره لږ مشوره وکړه چې دې مسلمانانو خو پر موږ باندې قبضه په دې شکل باندې کړې ده چې هغې په شپه کې زموږ پر ښار راننوتلي دي، نه موږ ته څه خبره سوې ده، نه موږ ته څه وینا سوې ده، نه زموږ سره څه مکالمه سوې ده، نه موږ څه معرکه ورسره کړې ده، بس دغسې پړندو سترګو او په پټه شپه توره شپه کې پر موږ باندې راغلي دي. مباره د علماو د وخت د علماو سره مشوره وسوله. نو علما ورته ویل چې مدینه منوره کې د مسلمانانو یو عجیب امیر راغلی دی، او څوک دی؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز دی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز ټوله دوره د حکومت 3 کاله 2 میاشتې 4 ورځې راله. ورته تاسو یو خط ولیکئ او مدینې منورې ته د مسلمانانو امیر ته ور واستوئ، او د هغې څه د دې خپلې خبرو حالات وغواړئ چې زموږ پر دې ښار باندې قبضه سوې ده، او دا قبضه په داسې شکل سوې ده، ایا قبضه په داسې شکل باندې کول ستاسو د مسلمانانو طریقه ده؟ چې کله دا خط ولیکل نو د سمرقند د خلکو خو اول ځل دا ګمان دی چې دا یو معمولی فرچه ده، دا یو معمولی خط دی، د هغو 10 کاله مسلسل پر دې قوم باندې حکومت سوی دی، د هغې په مقابل کې به زموږ معمولی خط و فرچه څه حیثیت لري؟ لیکن بیا هم د دې دپاره وفد جوړ کړي، د دې دپاره قاصد جوړ کړي، او هغه خط و فرچه یې هغې ته په لاس ورکړه. هغې چې کله مدینې منورې ته رالی، نو مدینه منوره کې د هغې دا خیال و چې د هغې به څنګه حکومت دي، د هغې به څنګه دربار وي، د هغې به کومې ځایونه او محلات دي، د هغې به کوم قسم عسکر او بایګاټان او څه محافظین به چې کله رالی مدینې منورې ته، حضرت عمر رضی الله عنه که ګوري په یو خسته کور کې ناست دی، او د هغې پر بدن باندې چې څومره لباس لګېدلی دی، په هغه لباس کې فیوندونه د حضرت عمر ابن عبدالعزیز دی، او د هغې په ډېر ساده شکل باندې مجلس، په ساده شکل باندې کور، په ساده شکل باندې نفقه، او په ساده شکل باندې وینا ده. نو د سمرقند هغه قاصدینو حضرت عمر ابن عبدالعزیز ته خط پیش کړي.
حضرت عمر ابن عبدالعزیز چې خط وکاته برای د دې خط پر شا باندې د مسلمانانو چې کوم فوجي صفه سالار او جرنیل دی هغې ته لیکي ورته چې کله زما خط در ورسېدی دستي به په خپلو مجاهدینو کې یو عالم نظامی قاضي وټاکئ چې کوم قاضیان تاسو ټاکلی دي په ښار کې هغه ستاسو ملکي قاضیان دي یو نظامی قاضي به وټاکئ او هغې ته به دستي د خپله ورننوتل پیش کې او چې هغې کومه فیصله در باندې وکړه د اسلام د اصولو ما تحت هغه فیصله به دستي عملي کړي چې کله خط واپس رالی نو هغه د مسلمانانو جرنل چې کله خط ګوري نو هغې دستي خپل عسکر او حکومت سره وغوښتی چې په وخت کې د دوی په عصر کې لوی عالم دی هغه یې دستي قاضي کوي او د مسلمانانو چې سمرقند ته په کم شکل راننوتل هغه یې دستي عریضه کړه عریضه یې هغه قاضي ته پیش کړه نو هغه د مسلمانانو مشر جرنل هغه راوغوښتی به طور مدعي هغې ته وایي چې په کم شکل دې ښار ته راننوتلی دا د مسلمانانو طریقه نه ده د مسلمانانو طریقه اول دا ده چې کم ښار ته ورلی نو ښار ته به دعوت ورکړي چې د خلک په خبرو باندې اسلام ته مایل سي که چیرې اسلام دا خلک قبول کړي بس که چیرې دعوت نو دویم ځل به د جزیه او د ټیکس د دې دعوت به ورکوي چې پر ځان باندې د مسلمانانو دپاره جزیه او ټیکس مقرر کښېږدي که هغې ته تیار سو بیا به تجاوز نور باندې کوي او که چیرې جزیه او ټیکس ته هم نه دي تیار نو دریم ځل به بیا د تورې سکار اخی بیا به پر دې قوم باندې حمله کوي ایا تاسو دا درې سره فرضیه کړي دي نو قاضي ورته وایي چې نه موږ خو نه دي فرضیه کړي نو باره ورته وایي چې څومره ځایونه مې نیولي دي او څومره ښار مې نیولی دی چې څومره حکومت مې نیولی دی چې په کم شکل باندې دا ښار ته راننوتلي یاست په دوه لاسه باندې ټول حکومت او ټول عسکر او ټول فوج به 10 کاله بعد برته د ښار څخه باسي نو هغه د مسلمانانو قاضي چې کله امر وکړي نو هغه د مسلمانانو فوجي چې کوم مشر دی او کوم صفه سالار دی نو هغې د مسلمانانو لشکر دوباره برته ویست او ټول سمرقند خالی پاتس برای ورته ویل چې اوس دې خلکو ته یو ځل دعوت وله ورکړي که په اسلام باندې مشرف سو خو ډېره ښه که په اسلام نه مشرف کیږي نو د دې څه وروسته دویم جلد د جزیه او د ټیکس وینا ورته وکړي که چیرې جزیه او ټیکس پر خپل ځان کښېږدي خو ډېره ښه که نه نو دریم ځل بیا په زور او په تورې په شکل باندې ورباندې راسي چې کله مسلمانان ووتو نو هغه د سمرقند خلکو د دې علماو سره مشوره وکړه د خپل مذهب چې موږ اوس څه وکړو دوی خو اوس موږ ته دا درې خبرې پیښوي نو هغې ورته ویل چې در دې بهترین انسانان د مځکې پر مخ تاسو نسئ پیدا کولی در دې بهترین حاکمان نسئ پیدا کولی او در دې بهترین د انسانیت خیرخواهان پیدا کولی نسئ نو د دې دپاره اسانه خبره دا ده چې د دوی د دعوت څخه مخکې ټوله یو ځل کلمه ووایست او ټوله په اسلام مشرف سئ نو بیا به دوباره دوی راسي دا به ستاسو حاکمان بهترین حاکمان وي نو بیا هغه د سمرقند خلک ټوله د یو حاکم عادل په خاطر باندې چې هغې پر دې خپله خبره کې سچایي وکړه رښتیا یې وویل او هغې دا خپله خبره په ښه طریقه سره دې قوم ته پیښه کړه الله تعالی هغه قوم ټوله په اسلام مشرف کوي نو بیا سمرقند و بخارا هغې ټوله په اسلام باندې مشرف سل او د هغې ټولو قومونو کلمې د مسلمانانو په مخ کې ویل نو چې کله مسلمان پر خپله خبره باندې ودرېږي او خپله معامله رښتونې کړي او چې د الله تعالی د طرفه کم شکل او پیغام دی نو پر هغې باندې زندگی تیره کړي بیا خو به دی رښتیا وینا کوي او په رښتیا وینا او رښتیا معامله کې به د الله تعالی د طرفه د ده سره ضرور مدد او کومک راځي د مسلمانانو به عجیبه د خیرخواهۍ زندگی وه هغې به د انسانیت عجیبه خیرخواهي تلاشوله حضرت عمر رضی الله عنه حضور کې 2 کسان رالو د مقدمې په شکل د دې دوه په مابین کې قضاوت دی یو حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي چې ما پر ده باندې مځکه خرڅه کړې ده بل ورته وایي چې ما په ده څه مځکه رانیولې ده لیکن د مځکې چې کوم رانیولو والا دی هغه په دې مځکه کې یوې کوي حل چلوي چې کله حل چلوي نو دې وخت کې د دې حل لاندې یو ډېره عظیمه خزانه ده د هغې سرپوش په دې حل کې راپورته سو او چې لاندې وکتل بېشماره مال و دولت دی او بېشماره خزانې دي او بېشماره د دنیا د اسباب او دولتونه کې پراته دي
نو ژرې پر دې خزانه برته سرپوش کښېښوئ. برای د ځانه سره فیصله وکړئ چې دا خزانه خو د هغه مځکې د اول مالک ده، ځکه ما خو د هغې څه مځکه رانیولې، د خزانه خو مې نه ده رانیولې. نو دا د هغې امانت دی، ژر به یې د هغې پورې رسوم، هغې ته اطلاع ورکړو. هغې ته چې کله اطلاع راغله چې په دې مځکه کې خزانه پیدا سوه، نو هغې دستي د ځانه سره دا فیصله وکړه چې دا خزانه خو د دې مځکې د رانیونکي ده، ځکه ما چې پر ده باندې مځکه خرڅه کړې ده د ټولو امورو سره مې خرڅه کړې ده، که په دې مځکه کې هره نفع او نقصان دی د هغې ټولو مالک دی. نو دوی په مابین کې مقدمه په دې شکل روانه ده، مابین کې خزانه پرته ده، رانیونکي د مځکې وایي دا زمانه ده د ده ده، هغه بل د مځکې خرڅونکي بیا وایي دا زمانه ده د ده ده. عجیبه مقدمات. نن زموږ په مابین کې زموږ حالات څه دي چې کله مقدمات عدالتو لراځي نو هر سړی کوشش تا کوي چې دا زما ده، بل وایي دا زما ده، لیکن هلته جګړه پر دې باندې ده، یو وایي خزانه زما نه ده د ده ده، بل وایي دا زما نه ده د ده ده. حضرت عمر رضی الله عنه چونکې د انسانانو ډېر خیرخوا انسان، نو هغې باره ورته وایي چې خلکو زه به ستاسو په مابین کې یو صلح وکم، فیصله به وکم، تاسو ما ته اختیار راکړئ. نو چې کله دواړه اختیار ورکړي د دې یو څه پوښتنه کوي چې څو بچان دي او بچان دي د څومره عمرو دي. نو هغې ته وایي چې د هغه ورته وایي د بچانو شمار چې ورکړي، نو د هغې په زامنو کې یو بچی نوجوان سته. د دې بل څه چې معلومات وکړي چې ستا څومره بچان دي، د بچانو د معلوماتو څه وروسته د هغې په بچانو کې یو لور نوجوانه سته. باره ورته وایي چې تاسو به د دې زویو د لور نکاح سره وکړئ او دا کومه خزانه چې دا به دوی ته په تحفه کې ولا ورکړئ. نو د یو زوی ده او د بل لور ده، د هغې په مابین کې نکاح وسوله چې کومه خزانه د هغه د دوو بچانو ته ورکول سوله چې د یو د زوی په قسمت کې راله، بل د لور په قسمت کې راله. نو صحابه کرامو زموږ سلفو د انسانانو سره په دې شکل د خیرخواهۍ معاملې کولې. نو چې کله یو سړی رښتیا وینا خپله کی او رښتیا معامله روانه کی او د انسانانو د خیرخواهۍ اراده وکړي، بیا خو د هغې مدد الله تعالی د اسمانو څخه کوي، بیا د هغې مدد الله تعالی په غیبي نظام باندې کوي. بیا چې کومه خبره د ده د بې عزتۍ په شکل روانه ده، د رښتیا وینا په خاطر به الله تعالی د ده د عزت ذریعه جوړ کړي. لیکن که دی د خپل رب په مقابل کې خپله چالاکي استعمالوي او د خپل رب د فیصلو په مقابل کې خپل درواغ استعمالوي او په خپل چالاکی او په خپل درواغ باندې یو ذریعہ دی د خپل ځان د ګټې او د عزت ذریعہ بولی، لیکن نظام د الله تعالی په لاس کې دی، قدرت د الله تعالی په لاس کې دی، خزانه او غیبی امور د الله تعالی په لاس کې دي. ډېر ځله به دی په خپل چالاکی په خپل درواغ د ځان د پاره د عزت ذریعہ بولی، الله تعالی به د ذلت ذریعہ وګرځي. ډېر ځله به دی د خپل چالاکی په خاطر د خپل ژبې په خاطر د ځان د پاره د ګټې او د مصلحت ذریعہ وګرځي، لیکن الله تعالی به هغه ذریعہ بعینه د نقصان کی. زموږ د سلفو ما درته ویلې زندگی سوې ده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله باندې چې کله د خلق القرآن مسله رااله، نو د خلق قرآن په مسله کې هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړل، لیکن د هغې څه وروسته چې کله وفات نو یو شاګرد یې په خوب کې ویني چې الله تعالی د معتصم د تورې سا او د واثق بالله د دروسه په کم شکل نجات درکړي چې د هغې سره توره ورسره وه، د هغې سره دورې ورسره وې، لیکن ته په مقابل کې ودرېدلې. الله تعالی سرخرویي او عزت او کامیابي ټوله ستا په نصیب کړو. د هغې بنیاد څه و؟ نو ده ورته ویل چې د هغې بنیاد دا و چې زه په خپله وینا کې رښتونی وم او زه په رښتونې وینا باندې ودرېدم او زما معامله د خپل رب سره رښتونې وله، او الله تعالی د دې رښتینو انسانانو په غیبي اسبابو باندې کومک کوي. د هغې سره حکومت دی، د هغې سره تورې ورسره دي، د هغې سره دورې ورسره دي، د هغې سره قسمه قسم تعذیبونه ورسره دي، لیکن امام احمد بن حنبل رحمه الله خپله د حق معرکه د هغې سره د فلاح او کامیابۍ عروج ته رسوي. نه د هغې په توره کې بیا دا وسته، نه د هغې په دوره کې دا وسته، نه د هغې په حکومت کې دا وسته، نه د هغې په اسبابو کې دا وسته چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام احمد بن حنبل رحمه الله د خبرې مخنیوی وکړي. زموږ ډېرو بزرګانو دا لیکلي دي چې کم سړی رښتیا نظام جوړ کړي د ځان دپاره او رښتیا وینا د ځان دپاره عادت کړي، ډېر ځله یو ځل په خطا کې
یا په یو شکل باندې د خلیص یو غلطه خبره ووزي او داسې خبره ووزي چې پای کې رښتیا نه وي، لیکن الله تعالی د دې بنده سره داسې محبت دی چې الله تعالی آسماني نظام ورته بدلوي په دې خاطر باندې چې زما د بنده په درواغو کې رانسي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلیص یو وینا ووتله، د یو بوډۍ د بچي متعلق دا ویل هغې شهید سوی و، هغې چې د دسه د بچي متعلق معلومات وغوښتی نو دی ورته وایي چې ستا بچی مالک ابن سنان وروسته را روان دی، لیکن وروسته الله ته په ژړا سو چې الله یو ځل مې لقب د صدیق دی او دویم ځل مې په نافهمي کې د خلیصه د خبره ووتله. نو الله تعالی د هغې دومره عزا ساتي، یو ګړی بعد هغه بچي ته ژوند ورکوي، هغه بچی د مور در لاس نیولی راولي مسجد نبوي ته او هغه بچی د زنده د ژوندی انسانانو په شکل باندې بیا ګرځي، په دې خاطر چې د حضرت ابوبکر صدیق د دې صداقت د لقب حفاظت وسي او دا لقب یې در مرګ پورې در آخرت پورې پاتې سي. حضرت فتح موصلی رحمه الله ته یو چا ویل حضرت رښتیا څه ته وایي، رښتیا څنګه یي؟ نو د په دې اور باندې لاس چیخ کوي، یو سکروټه یې راوغستله، برای د سکروټه پر دې لاس باندې داسې کښېښول او د سکروټه پر لاس باندې پرته وینې هغه ورته ویل رښتیا وینا په معاشره کې دغه رقم ده. د دې دا معنا چې ظاهراً به سړی سوځي، تکلیف وي، هر څه مشکل به لري، که په دغه شکل باندې رښتیا وینا وي لا هم مسلمان په دې مکلف دی چې خپله رښتیا وینا ته به غاړه ایږدي. ما مخکې درته ویل ټیک ده د انسان د ضروریاتو خیال سړي شریعت ساتلی دی، لیکن د مسلمان شان دا دی چې هغوی به په رښتیا وینا باندې دریږي. حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو سړی یو مجوسي لرالی، نو هغوی ته ویل چې ایمان راوړو. مجوسي دا دی چې د اور عبادت کوي، نو هغوی ته ویل چې ایمان راوړه، دا اور دی، دا د خدای مستحق نه دی، دا خدای نه دی، په دې باندې سړي دا د عبادت لایق نه دی، په دې د سړي ضروریات پوره کېږي نه، چې د هر څومره دعوت ولور کوي هغوی په دماغ کې نه راځي. آخر ورته وایي چې ګوره دا اور دی، دا په انسان ته هېڅ نفع او ضرر نه رسوي، مره ورته وایي ته راسه ما او تا به در لاس سره ونیسو او دواړه به دا لاس په دې اور باندې چیخ کړو، ته دا وایه چې دا اور خدای دی، زه دا وایم چې دا نه دی خدای، که هر یو پر حق و دغه لاس به نه سوځي، که هر یو پر غلط و دغه لاس به سوځي. نو هغه بزرګ هغه مجوسي در دې لاس ونیوی، د دواړو لاس یې په دا اور باندې چیخ کړ. هغه مجوسي ډیر په وهم کې دی چې څه به کېږي، لیکن د الله تعالی نظام داسې دی نه د دې بزرګ لاس وځي نه د مجوسي لاس وځي. د هغه بزرګ سره ډېر پریشانی پیدا سو چې زما خدا عقیده وه چې زما لاس به نه سوځي، زه بر حق یم، او د ده لاس به سوځي دی ناحقه دی، لیکن نه د ده لاس وځي نه زما سوځي. اخر د دې څه وجه نو د الله تعالی د طرفه الهام ورته کېږي، په زړه کې الله تعالی دا وراچي چې بنده چې کله ته پر حق وینا ودرېدې چې زما رب الله دی او دا رښتونې وینا ده او د رښتونو ویناو والا الله تعالی داسې مدد کوي چې د هغې په لاس کې د بل چا لاس یې پر هغه شله اور اثر نشي کولی. نو چونکې د مجوسي لاس ستا په لاس کې دی، که ستا د لاس څه لرې سي بیا به د ده لاس وځي، لیکن ستا د لاس دومره عظمت و برکت دی چې د دې په خاطر د ده پر لاس باندې اور اثر نه کوي. نو چې کوم سړی زندگی د رښتیاو تېروي الله تعالی ډېره لوړه درجه ورکوي، الله تعالی د هغې سره ډېره اساني کوي او الله تعالی د غیبي اسبابو په ذریعه د هغې کومک کوي. نو په دنیا کې د مسلمان شان دا دی چې رښتیا ویل، بیا خاص کر په تجارتي امورو کې، بیا خاص کر د انسان د زندګۍ د تیرولو په امورو کې، عام طور په کاروبار کې، په تجارت کې، په دې کې ګټه او نقصان د الله تعالی په قدرت کې دی، پر ګټه او نقصان باندې د الله تعالی احاطه ده. زما او ستا په چالاکي په خدای قسم یو څه نه کېږي. که دلته یو مسلمان خطا باسو په دې ځای کې 5 روپۍ په درواغو ځینه وګرځو، د هغې قصاد په 15,000 الله تعالی په بل ځای کې رسو کاشي. په دې خاطر باندې خپل رب سره سمیدل، د عزت او د ذلت مالک زموږ رب دی، د نفع او د نقصان مالک زموږ رب دی، او د ګټې او د تاوان مالک زموږ رب دی. خپل رب هغې په صفا وینا باندې خوشحاله کول او په هره معامله کې رښتونې وینا کول. تاسو پر دې باندې استقامت وکړئ، تاسو پر دې باندې ودرېږئ چې الله تعالی د دې یو عمل د استقامت په خاطر سړی د کم ځای څخه کم ځای ته رسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم تاجر په خپل تجارت کې درواغ وایي او چې کم تاجر په خپل تجارت کې رښتیا وایي،
نو چې کم سړی رښتیا وای التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین خپل تجارت بکې خپل تجارت کې رښتیا وای الله تعالی به د قیامت په میدان کې د انبیاو د صلحاو د شهداو په سب کې راپورته کوي کاروبار بکې خپل تجارت بکې خپل ګټه بکې لیکن د قیامت په میدان کې به د حشر د انبیاو په سپو کې لیکن بلځای التجار كلهم فجارا تاجران به ټول په فاسقانو کې راپورته کیږي الا من اتقى چې په تجارت کې تقوا کوي وصدق په تجارت کې رښتیا وینا کوي وبر په تجارت کې د انسانانو سره نیکی کوي نو دواړو ځای کې پیغمبر علی السلام التاجر الصدوق رښتیا وینا او دویم الا من اتقى وصدق وبر نو یو په تجارت او په مالی معاملاتو کې پر ځان باندې دا لازمول چې کوم خبره رااله چې کوم زما په ذهن کې ده چې د کوم په حقیقت باندې زه خبر یم په هغه شکل وزه د دې مسلمان ته دا خبره پیښه او دویم زموږ په معاشره کې یو وبا او مرض جوړ شوی دی هغه دا دی چې کوم خبره یو سړی واوري بغیر د تحقیقا بغیر د تفتیشا بغیر د معلومات جر در بل پورې رسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کفا بالمرء کذبا ک نور هیڅ نو کې دغه درواغ دی د جهنم د پاره کافی دی ان يحدث بكل ما سمع چې کوم دی واوري د بسدستی درځای پورې رسي د خبرې متعلق لږ تحقیق کول د خبرې متعلق لږ معلومات کول د خبرې متعلق لږ تفتیش کول د هغې څه وروسته بیا په مستقبل کې د بل چا پورې رسول نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو د اسلام کړۍ غاړه ته اچولې ده موږ او تاسو د اسلام په امورو په د شریعت په امورو مکلف یو او د شریعت په امورو کې اخلاق حسنه دي زموږ پیغمبر بعثت زموږ د پیغمبر راتګ د مقصد یو جز اخلاق حسنه دي او په اخلاق حسنو کې بهترین خو هغه ده چې د مسلمانانو مخ ته رښتیا وینا کول د مسلمانانو سره رښتونه معامله کول چې فزین کې د سدي هغه در خله راایستل چې در خله دي سره وته په عمل کې هغه انسانان تشکاره کول دا رښتیا عمل دی دا الله ته محبوب دی الله تعالی د دې بنده سره په دې باره کې د اسانۍ او د مدد او د نصرت معامله کوي الله تعالی دې زموږ او تاسو ژوندۍ پر رښتیا راولي واخر